بسم الله الرحمن الرحیم. زما د یوټیوب چینل ګرانو او خوږو کتونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. له پس ډېر وخته یو ځل بیا درته حاضر شوی یم یو ښایسته او ښکلې ویډیو سره. زما خوږو ملګرو د نن ورځ ویډیو موضوع دا څنګه کولی شو چې خپل تصویران شخصي تصویران وي، ویډیوګانې وي، هغه ډېر په اسانۍ سره په ګالري کې هایډ کړو. یعنې څوک زموږ ډیټا ونه ګوري. که څوک چېرته موږ نه کوم ملګری موبایل غواړي او موبایل ورته ورکوو نو هغه طریقه پکې وکړو نو زموږ شخصي ډیټا به هغه هېڅ ونه ګوري او نه به هم پوه شي چې دې کې یا تصویران دي یا هم ویډیوګانې دي پکې. نو ګرانو او خوږو ملګرو ځینې اپلیکیشنونه دي، لاکرې دي، کلکولیټر دي، هغې کې چې موږ عکسونه ویډیوګانې واچوو هغه بیا هغه ټوله ډیټا هغوی ته ځي او هغوی زموږ ډیټا کتلی شي، ویډیوګانې، تصویران. نو دا چې ځینې زیاتره ویډیوګانې موږ فیسبوک کې ګورو یا هم داسې یوټیوب ته یا هم نورو سایټونو ته ختلي وي، هغه داسې چې هم نه خوښېږي چې څوک خپل ویډیو یا خپل عکسونه داسې فیسبوک ته جګ کړي. نو هغه ټوله هم همدې وجه ده، همدې د لارې موږ ټول تصویران هغوی ته ځي او هغوی بیا شیر کوي. نو د ټول نه ښایسته او محفوظه طریقه ده، ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دا هایډ کړئ. هېڅ کوم اپلیکیشن ته اړتیا نشته چې تاسو انسټال کړئ. نو ګرانو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو مخکې له تاسو څخه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان ووهئ چې زموږ هره تازه او نوې ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. نو راځو ویډیو ته تاسو به راشئ، لومړی خپل تصویر به وګورئ ګالري کې. اوس که موږ غواړو تصویر هایډ کړو یا هم ویډیو، نو زه غواړم دغه ویډیو هایډ کړم. نو دا ویډیو د زه غواړم هایډ کړم. نو دا ویډیو د تاسو به دا ښه وګورئ. نو دا هم لومړی ویډیو وګورو، هایډ کوو، بیا راځو تصویر په ترتیب سره. نو دا ویډیو د تاسو دا زه اوس هایډ کوم، همدلته دا به اوس نه وي. نو تاسو به لومړی راشئ او خپل د موبایل فولډرو ته، فایلز ته، کوم ځای کې ستاسو فولډر وي نو هلته به تاسو دغه ویډیو چې کوم ځای کې تاسو اچولي هغه ځای پیدا کړئ. لکه زما ویډیو دلته اچولې ده، ویډیوګانو کې دلته فولډر کې تاسو به داسې کلیک ونیسئ او دلته به 3 ټکي ووهئ او دلته به رینیم ووهئ. نو کله مو چې رینیم ووهلو دلته به تاسو راشئ، دا کرسر به دې خواته راوړئ او MP4 سره به دلته تاسو دا وران کړئ. دلته به یو څو ایکسټنشن دي هغه به تاسو ولیکئ، که هغه TXT لیکئ یا هم DOCX لیکئ او یا هم JPG لیکئ. نو که هر یو تاسو لیکئ نو دا ویډیو تاسو هایډ کیږي. نو دغه نمبر بل تاسو مه لیکئ. نو زه غواړم چې ولیکم TXT لیکم چې دا بیخي هایډ شي، چاته هم پته ونه لګي چې دا فایل دی که دا وایرس دی. نو دا به تاسو رینیم کوئ او چینج به کوئ. نو تاسو چې کله دا چینج کړو دلته تاسو ګورئ دې نه یو وایرس په شکل باندې جوړ شو، ګورئ تاسو کتلی شئ. نو هېڅوک نه پوهېږي چې دا ویډیو ده، هغه وایي چې دا وایرس دی. نو تاسو که راشئ خپل ګالري ته او دا وګورئ نو دا ویډیو به هایډ شوي وي. نو تاسو کتلی شئ دا ویډیو بیخي دلته هېڅ موجود نه ده او نه داسې څوک پوهېږي چې دلته دا ویډیو شته د موبایل کې یا نشته. نو او که چېرته تاسو غواړئ چې تصویر هایډ کړئ، دغه تصویر دی زه غواړم چې دا هایډ کړم. نو تاسو به هم هماغه شان راشئ تاسو خپلو فولډرو ته او دلته به تاسو دغه تصویر ځای پیدا کړئ چې کوم فولډر کې دی. دلته پکچر کې دی، ما فیسبوک نه را ډاونلوډ کړی دی. نو دا تصویر دی، هماغه تصویر تاسو کتلی شئ، هماغه تصویر دی. نو دا به داسې کلیک ونیسئ او هماغه شان به یې رینیم کړئ. رینیم نه دې خوا به تاسو راشئ. نو هر کلم JPG چې دی د تصویر دپاره وي او MP4 چې دی دا د ویډیو دپاره وي، MP3 چې دا د آډیو دپاره وي. نو تاسو به د دې ایکسټنشن چینج کړئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ TXT یا هم ډاکس ولیکئ. لکه د
ورډ فایلونو لپاره چې استعمالیږي. نو دا به تاسو رینیم کوئ او چینج به کوئ. دا مو چې کله دغه کړو نو هغه تصویر داسې شکل کې شو. که چېرته موږ په دې کلیک وکړو هېڅ هم نه ښیي، هېڅ پلی سټور ته وړي، نو هېڅ نه پوهېږي چې دا وایرس دی که دا عکس دی. نو په دې سره تاسو به اوس خپل تصویرونه هایډ کولی شئ او تاسو به راشئ دا به وګورئ چې هایډ شوی دی که نه. نو تاسو کتلی شئ چې دلته هغه تصویر اوس نشته دی، هغه تصویر لومړي سر کې و اوس نشته دی. نو ډېره ښایسته او خوندوره طریقه ده ګرانو خوږو ملګرو، په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي او خپل موبایل کې تاسو خپل ډیټا محفوظ وساتلی شئ. که چېرته غواړئ بیرته تاسو دا تصویران دغه ویډیو بیرته هایډ نه وباسئ، نو بیرته تاسو کلیک وکوئ او راشئ دلته رینیم باندې او دلته تصویر دپاره چې دی، تصویر دپاره به تاسو ولیکئ JPG. تاسو کله ولیکو دا به چینج کوي او نو هغه د هماغه تصویر بیرته راغی. زو ګالري ته او هماغه تصویر بیرته راغلی. که غواړو هماغه ویډیو هم وباسو هایډ نه، نو بیرته به تاسو راشئ هماغه فولډر ته. ما په ویډیو فولډر کې اچولی دغه فولډر دلته بیرته همدغه رینیم کوئ او دلته به دې سره ولیکئ MP4. نو دا هماغه ویډیو بیرته زموږ لاسته راشي، هېڅ نه ورکېږي. خو یو کار به کوئ چې دغه فایل چې کوم تی جوړ شوي هغه به نه ډیلیټ کوئ. که هغه مو ډیلیټ کړو نو تاسو بیا ویډیو ډیلیټ کېږي. نو کتلی شئ هماغه ویډیو بیرته دلته راغلی وي، دا د دلته راغلی ده، هماغه ویډیو راغله. نو خوږو ملګرو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ضرور درسره لایک او نور سره هم شریک کړئ چې هغوی هم خبر شي او دغسې بیکار اپلیکیشنز هېڅکله هم استفاده مه کوئ. دا ټکنالوژي دا هېڅکله په دې باور نه دی پکار. نو زیاتره وخت ډېر زیات خیال ساتئ. که چېرته مو تصویران وي پکې هېڅ هغه لاکرو کې مه اچوئ، ځکه هغه ټوله ډیټا هغوی ته ځي او ستاسو بې شخصي تصویران ویډیوګانې د خپله شخصي ډیټا مو